یو نیک سړی تیر شوی دی ابن عقیل دی لیکي وی بیت الله شریف کې وم هیڅ څوک مې نو یک تنها وم او نه مې ښځه شته او نه مې بچي شته او بیت الله ته خدای رسول یم بس هلته ځان له دروازې ټک ټک مزدوري وکړم او په هغې خپل ګذرې اوقات کوم او طوافونه کوم داسې رشم نو په هغه زمانه کې چې دا اوس کوم رشي یو ځل مکه مکرمه کې په دې لاره تېرېدم په ځمکه یو امیل پروت و قیمتي هار چې مې راوچت کوم مې کتل د سرو زرو امیل دی ډېر خشته او خشته دغه پکې لګېدلي دي غمي او هیرې او جواهرات دا پکې لګېدلي دي راوچت مې کوم نو چې دا داسې شی سړی وموني که نه نو دلته کې اوس د انسان دلته یو خوا فرشته ناسته او بل خوا شیطان ناسته نبی علیہ السلام فرمایي وی د انسان د زړه ته یو خوا فرشته ده بل خوا شیطان دا فرشته ورته نیکي ورچې پړه کې منځ وکړه روژه ونیسه صدقه ورکړه ګناه مه کوه دا شیطان ورته څه وایي زمړه ماسخوتن به ټول په یو ځای وکړي چې ماسخوتن شي زمړه پخسار له به وکړو یره دا زمړه دا نفس صدقه به بیا پیسې ولې کمو او ته د ګناه ترغیبات ورکوي دا شیطان دې زړه ته او دا فرشته ورته د نیکۍ ترغیبات او سوچونه اچوي وی دې زړه ته چې مې وکتل نو دا زړه مې راته وایي چې داسې کار دی چې بس شی جیب کې واچوه خوندي کړه دا نه څوک څه خبرېږي قیمتي غریبه مې درک د ډوډۍ هم نه لګي او دونه قیمتي د سرو زرو امیل دی او پکې دا غمی او دا جواهرات دي ته خو د ډېرو پیسو شی دی خو چې بل طرف ته مې زړه ته وکتل نو وی چې نه دا ګناه ده دا حرام دی د دې شرعي تقاضا پوره کړه او چې چا نه پریوتي چې هغه خوار به څومره ورپسې خپوي نو شریعت کې دې ته نقطه وایي چې په ځمکه یو شی ومني دې سره به څه کوې د دې احکام درته ووایي بعضې داسې څیز وي چې ته ومونته وګوره دې شي ته چې که مالک ته پته ولګېده چې دا خو ما نه فلانکي ځای کې پرېوتی دی نو مالک ورپسې راځي او که نه راځي لکه مثال به زه درکړمه په دې لاره یو ټماټر ومونته یا په دې سړک د پاسه یو ګنی ومونته یا په دې سړک د پاسه یو مولی یا یو ټیپر ومونته اوس که مالک ته پته مو لګي چې د تورنځو په ډبل روډ باندې زمانه مولی پرېوتی ده ګنی پروتی دی نو ورپسې نه راځي یا په دې لار زمانه یو ټماټر پروتی دی نو ورپسې نه راځي نو که داسې شی دی ومن ته خپل سوچ ته وکړه وګوره چې که مالک ته پته ولګي بیا م ورپسې نه راځي نو دا ستا دی بس په خپل استعمال کې راوستی شي دغه ګنې دي وجوې پروا نشته دغه ټماټر دی کټوی ته یې ور واچو پروا نشته دا تاله جیز شو خو که چرت مالک ته پته ولګېده زړه دې دا وایي چې که مالک خبر شو نو طلب یې کوي چې د ډېرو پیسو دی نو بیا به ورسره څه کوې بیا به د دې تعریف کې دا چې د کوم ځای موندلی دی هلته به یو بل ته ووایې په هغه بازار کې په هغه دوکانونو کې هغه لار کې چې وروره ما یو شی موندلی دی او که د چا وي نو نښه پته دې راته وښیي چې ولې ورکړم نن سبا خو د تعریف اسانه طریقه ده ځان به نه خلاصې هیلې به نه جوړی یو غوټه دې ومونته په دې سړک د پاسه نو معلومیږي دا چې دا خو چېته سوزکي نه به پروتي لاری ده که نو لاړ شه د تنګي پاډه کې د ارچن پاډه کې ووایه چې ډرایورانو ته ډرایورانو مشران هم پکې شته یونین والا په 400 کې ووایه په پېښور کې ووایه وایي زما دا نمبر دی او دا مې کور دی که چا څه شي مونتي نښه پته دی چې غورځېدلي نښه پته دی راته وښیي اکثر چا نشي پروت دی ډرایور نه کلنډر نه تپوس کوي نو دغې سړي کې د امیل ومونته ابن عقیل لکه سوچ کوي چې خدایا څوکم دا شیطان ورته پړکې چې بس ډېر لوی مال دی او بلا پیسې دي فرشته ورته زړه ته سا اچوي وایي نه ګورې پردی مال ګناه مه کوه که زما نه روک شوی نو ما به څه کول خفه به هم که نه نو چې دا چا نه روک شوی دی خوا خوار به هم ورسې طلب کوي نو لاړ او بیت الله کې وازونه شروع کړل خدای مو بخښه ما یو شی مونته دی قیمتي شی دی که د چا وي ما ته دې نښه پته وښیي چې ولې ورکړم دلته دې لګیا دي اعلانونه کوي هلته چې د چا نه روک شوی دی په سترګو نابینا ړوند دی حافظ قرآن دی
هغه لګیا دي کونټه و سره د ټک ټک یا خدای مو بخښ ډیر غریب ما ډیر مسکین مسافر ما او یو شیر ان رک شوی دی که چا مونتی مهرباني وکړه لراکه په معذور عاصم د بنداله خپکیږي خلی په خوږیږي یا پستر کو چې نبی نه یقینا قابل رحم دی ځکه خو نبی رسول الله فرمایي چې دا کوم انسان سترګې لندې شو دی په صبر وکي نبی رسول الله فرمایي چې الله وی دل بده داغي په ایواز کې جنت ورکو نامون خاصه دا بشیر جان دار مدار نه کو جنتی دي ځکه دار مدار کو خدای به جنت ورکي الون دی غریب تک تک کوي خدای مو بخمانه او شی پروت دی دی ورنږدې شو د خو میلادونو خپل ام لګیا دي لکه بابا سدنه پروت دي بچي او میل دانه پروت دي ډېر قیمتي دي اغشته مې دغه جمع پونچی مې په لګه لګه جمع کړې و او د دې مکه یو تحفه مې واغشته او کور ته وړم لور لوړم ارانه روکه شوی بابا نه خپته سره شتا او دا کاغذ دی پلان کې دکاندار نه مې غشتې ما ته خو نخ کاری په دې کاغذ کې څه لیکلي چې دا کاغذ او ختمه غامل بابا والا غامل نه مسله ده بابا خوشاله شو چې خوشاله شو یې نه 1500 درهم راوستل یا 100 درهم ارسو چلی ها بچي داسته نام وی نه بابا د سې نام ما خو د پیسو لپاره دا کار نه کړی ما خو د الله لپاره کړی من عمل صالحا باندې ایمان دی اوس چې چا نیک عمل وکړ الله به دنیا کې مجر ورکړي په آخرت کې به ورکړي بابا ما د پیسې لپاره نه دی کړی تخستا حق دې کې څه پیسې تخستا مال دی مال سره پیسې راکې الله لپاره مې درکړي زه په مخه دی خو امیل بابا واغش خوشاله شو څومره دعاګانې به کړې لاړ دا ابن عقیل وی چې زمانه تیر شو بیت الله کې هم ما وی زرا شیخ خپل وطن کړي ته خلاص شه سشتنه نه بالچ بچ اسم نشتا نو د یابی کشته بحری په سفر روان شو اوس اتفاق ته ګوره چې تلم ا کشته باندې سیلاب راغی چپراله کشته ما تکړه چې ما ته شو سو غرق شو سو تختو پورې رخصتل یو تخته وځ پاغه کلک میدانو تخت کلک دا د تخته دغه نه ډوبېږي هغه چپی وای زی یو جزیره ته ورسېدله دریا په منځ کې جزیره ته ورسېدله یو بوټي ته ملاس واچو او تختې نه میدانه جزیره ته وردن نکو جزیره کې چې ملک مزل وکړي وپکې لوی کله لوی خاریه دا لوی کله ورلم یو جمعات کې ورننه وتم خلکو ته مې قصه وکړه چې دا قصه چل اثر وشو ډوډۍ چې راکړه جمعات کې سمودا زه سروازه به دي جمعات کې اوس تیرې کم لشل روپے برابر کم کړی د کشته برابر کم بیا به خپل وطن ته وی جمعات کې امام نو خلکو ماته وی چې منځ درې منځ کول شي ما وی او بیت الله شریف نه رالم مې مخکې شه چې ما ته منځ شروع کړه ما قرات خوښ شو اواز یې خوښ شو زما منځ یې خوښ شو زما قرات غیر اورا ته د کم کلی څوک دشتا مې چې کله خو مې معلوم دی خو هیڅ څوک به نشته کله خو دریاب نه پوره غاړه چې زما کلی به د خو بل جزیره ترالم هیڅ څوک مې نشته وې کله خو هی مونږ د امام کو دی جمعات کې تنخواه هم درکو ډوډۍ هم درکو دلته مونږ امامتي کې زمونږ یو امام وفات شوی داغه په دې وتره ته مونږ کې مې ډېر خبر دا خلاصه خبره شو داغه امام شو امامتي مې وته کوله سموده تیر شو یو کثرت وي وعده کړی مې نه وی خدای دلونکو ما وی ډېر خو کې راځي جن خدای برابر کی بچي خدای ور کی سره سبا د خبره خونه ده وی چې خدای مونږ یو امام هم د دې جمعه امام وفات شوی دی او دا یو لور ده بس اسې نشته په مقدس مکه ډیره خوبصورت خشته ده حافظه د قران ده او زمونږ استاد هم د قران شریف حافظو ډیره دیندار او ډیره صالح او پاک دامنه او د دې کلی د ټولو ورو ته قران خي د دې ټولو ماشومانو د قران استاد ده دا ګور ډیره لوی خبره ده علماء نه خدای ارزه کار دي د حافظانو نه خدای ارزه کار دي پلار حافظ زمونږ د جمعات امام وفات شو لوري د قران حافظه ده او د ټول کلی بچو ته د وړو ته د قران درس کوي راضي ورلا د ټول استاد له ډیره نیکا او پاک بیبی ده او خشتم ده خوبصورت هم ده نو کله خو کې هغه د په نکاح کو ډیره خلا هغه سره خبر او کلمه سره وادو شو یو وادو شو او د واده پشپد خپل کور ته لاړم او د جنات مې وکتل نو حق حیران شو خدای پاک دا څه چل و مې قتل هغه عمل چې ما په مکه شریفه کې مونته او بوډا لون لمه ور کړو د جنې غاړه کې پروت دی
خدای پاکا زه نیر دی غا عامل ته ګورم او سوچ کې پریوتم چې دا عامل خو ما مونته په مکه مکرمه کې بوډا بابا او سپینګریو او هغه لوندو پسترګو حافظ د قرآن او دې پسې غریب په جړا کې چغې والے دا دلته څه کوي ویجرې په ما پوه شوه ما ته وایي چې ته ما ته ګورې که څه ته نه ګورې ما ته چې د امیل ته ګورې وی ولې مې چې دا امیل ستا په غاړه کم دی دا د کم دی وی ستا په کې څه غرض دی خو به زما امیل دی او زه ستا یم امیل به ستا دی که مې چې نه دا کم دی وی راته وی چې دا زما یو پلار و په دې جومات کې حافظ و او دې جومات کې امام په سترګو ړوند او حج له تللی و د بیت الله لږې لږې دوه درې روپۍ جمع کړې وې نو ما ته بچې تا له په دې ځای یو تحفه راوړم نو یې ما په مکه مکرمه کې دا میل واغېسته دی راله واغېسته نو چې پلار مې راغی نو یې ما ته چې بچې په ما خو ډېره سخته ورځ تېره شوه بابا ولې وی میل مې دله واغېست رانه روک شو ورپسې ګرځېدم چې یا خدای ما خو په یو دوه روپۍ پیسې جمع کړې وې لور له مې تمه مې ورکړې چې میل دله راوړم تحفه دله راوړم هغه عامل خو ما نه روک شو خدای دا به څه کېږي ډېر پریشان وم نو یې راته وی چې بچې یو ځوان و ډېر نیک سړی و هغه ځوان هغه عامل مونتی و او مال یې راکړ او بیا مې له دراهم ورکول پیسې چې دا واله ام رانه وانغېستې یاره بچې ډېر نوجوان ځوان و او ډېر نیک هلک و ډېر خالق دی بچې د خدای نه غواړم چې دغه هلک ته خدای واده کړي چې ته په ګوتو راغې چې هغه لرې ورکړم وی زما پلار به هر وخت لاس پورته کو او د خدای نه تر مرګه پورې دا سوالونه کړي دي چې پروردګاره دغه هلک چې ته په ما پېښ کړي یا په ما پېښ کړي چې دا لور د هغه ته په نکاح کړم مې بابا دومره نیک هلک و وی بچې ډېر زیات نیک هلک و او ډېر خالق و مفتو کې ګوره د زرګونو روپو امیل زما مونته و مال یې راکړ دقه زما پلار دعاګانې خیره پورې کړي دي دا میل یې ما له مکه شریفه کې تحفه اخیستې دي ما ته په خپل لاس په دې غاړه کې اچولی دی دې جومات کې مې پلار امام وفات شوی دی ته ولې دې ته په ناشنا نظر ګورې دا خو زه ستا یم دا میله مو ستا دی که نه وی ما ورته وی چې د پلار دوا دې خدای قبوله کړې ده هغه داسې اوچته شوه چې هسینګه هغه هلک زیمه ښه دا ما مونتی و یو خوا شیطان راته وی چې بس خپه پرې کېده خوندی کا بل خوا راته الله لکې واچول چې نه ګورې دا مه ورکه اوس وګوره که نه قرآن شریف کې چې الله وی رښتیا وایي که نه وایي فلنحینه حیاتا طیبة ښکلی ژوند دا هم دی دا هم یو صله خدای ورکوي ښکلی ژوند نه په ښکلی ژوند کې ښې صلې مرادي دي الله ولهم حق شی که دی خوندي کړی و تر قیامته پورې به یې ګناه کېده قبر کې به هم ګناه کېده او په آخرت کې به هم خدای سزا ورکوله چې ورې که نو خدای وله د امیل سره د امیل خاوند هم ورکړه امامتي م وله خدای ورکړه د خلکو مشر هم خدای جوړ کړه حافظه وله خدای په قرآن په نکاح کې ورکړه او د قرآن خدمتګار هم وله خدای په نکاح کې ورکړه امیل هم خدای واپس کړو پاتې نه ده زه درته خپله یو واقع ویم